د شاعرانو درې پاڼې او همداشان یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خدای دې وکړي تاسو به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په کلو کې بنغښتي وئ قدرمنو نن زموږ سره د شاعرانو په دیره کې د دوهم ځل لپاره یو ځل بیا انعام بادشاه هلال صاحب دی دا چې تاسو یې بار بار غوښتنه کوله چې هلال صاحب بیا مېلمه کې څو شعرونه ترې ریکارډ کړي او زموږ سره یې شریک کړئ نو موږ وتوانېدو چې هلال صاحب را پیدا کړو څو شعرونه ترې ریکارډ کړو او تاسو سره یې شریک کړو نو خپرونه را سره تر پایه واورئ او له هلال صاحب د خولې خواږه خواږه غزلونو څخه خوند واخلئ هلال صاحب زموږ د شاعرانو درې په دغه ادبي خپرونه کې د دوهم ځل لپاره هم درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ مننه پاچا صاحب تاسو ته هم ستړي مه شوی یم بلکې د هغې نه چې زه دویم ورته راوښتی یم ډېر ونه خوشحال یم د شاعرانو درې پاڼې ټولو مینوالو ته ټولو لیدونکو کتونکو ته بیا هم د زړه له تله سلامونه وایم خیر اوسې هلال صاحب محترم ډېره زیاته مننه هلال صاحب مسلسل یو څو غزل در څخه اورو بس صحیح ده په دواړو سترګو پچه صاحب وایي چې بیخي ډېر د کړم بې رنګه و بدرنګه بیخي ډېر د کړم بې رنګه و بدرنګه الا د مړ که جنګه و بدرنګه بیخي ډېر د کړم بې رنګه و بدرنګه الا د مړ که جنګه و بدرنګه نو وی به خامخا ستا له عمله نو وی به خامخا ستا له عمله دنیا کشوړه ډنګه و بدرنګه زبردسته زمونږه د خوارانو په سرو وینو زمونږه د خوارانو په سرو وینو ساتي خنجر له زنګه و بدرنګه واه ډېر ښه زما په سر د څه رضا نه کړل زما په سر د څه رضا نه کړل له بم نه تر کلنګه و بدرنګه زبردسته ډېر ښه انعام نن مې وویل رقیب ته انعام نن مې وویل رقیب ته وردرومه مې له څنګه و بدرنګه زبردسته ډېر ښه دی ډېر زبردسته هلال صاحب نور هم در څخه اورو او بالکل پاچا صاحب یی چې لرمه دومره په زړه غم که درته ویې ښایم لرمه دومره په زړه غم که درته ویې ښایم غرونه به هم شي ترېنه کم که درته ویې ښایم اشنا په ما باندې خو تا داسې کرم کړی دی اشنا په ما باندې خو تا داسې کرم کړی دی شی به پښمان په خپل کرم که درته ویې ښایم اشنا په ما باندې خو تا داسې کرم کړی دی شی به پښمان په خپل کرم که درته ویې ښایم دا چې دا ستا د کور انګړه کې لکه چاند روښانه دا چې دا ستا د کور انګړه کې لکه چاند روښانه په دې ډیوه کې زما نم که درته ویې ښایم زبردسته یای دا چې دا ستا د کور انګړه کې لکه چاند روښانه په دې ډیوه کې زما نم که درته ویې ښایم د ستا په سرو سرو اننګو پسې مې د ستا په سرو سرو اننګو پسې مې زړګی دی بیل لکه غنم که درته ویې ښایم پچه صاحب بل به درته ووایم دا چاپ شوی هم دی دا بلا خوند ورکر شد یی چې ټول وده دي ویښوی مه راځه ټول وده دي ویښوی مه راځه ټول وده دي ویښوی مه راځه پښتانه دي ویښوی مه راځه واه نه دا باشه صاحب ټول وده دي ویښوی مه راځه پښتانه دي ویښوی مه راځه له جبونو نه یې پرېږده چې غلا وشي پچه صاحب له جبونو نه یې پرېږده چې غلا وشي داسې ښه دي ویښوی مه راځه ورته ولې دومره سر یې په نارو ورته ولې دومره سر یې په نارو د ستا څه دي ویښوی مه راځه نیمه ورځ ده خو دوی لا هم په خوبو نیمه ورځ ده خو دوی لا هم په خوبو ماړه نه دي ویښوی مه راځه پاچا صاحب د اخري باید شوخ به وي یعنې چې د سحر د لمانځه وخت دی خو هلاله د سحر د لمانځه وخت دی خو هلاله غبرګ پرته دي ویښوی مه راځه
بس دا ونه پاچا صاحب ډېر ښه دی هلال صاحب ډېر زبردست او دا چپ شوی و پاچا صاحب یی چې ای ودرېږه غوږ ونیسه کیسې ته وهې منډه ای ودرېږه غوږ ونیسه کیسې ته وهې منډه له چا چې وهې منډه ته هغې ته وهې منډه زبردست دی او په تا کې خو خویونه د شیطان هم شته انسانه په تا کې خو خویونه د شیطان هم شته انسانه ښکاره دی چې د شر ډکې نارې ته وهې منډه زبردست دی ډېر ښه مولانا پاچا صاحب په تا کې خو خویونه د شیطان هم شته انسانه ښکاره دی که د شر ډکې نارې ته وهې منډه ستا پلار هلته ستا مور هلته ستا ورور هلته ګرم نه یې ستا پلار هلته ستا مور هلته ستا ورور هلته ګرم نه یې یتیمه چې اختر کې هدیرې ته وهې منډه ډېر ښه قربان پاچا صاحب زبردست بیت ستا پلار هلته ستا مور هلته ستا ورور هلته ګرم نه یې یتیمه چې اختر کې هدیرې ته وهې منډه څپېړه یې درکړې ده څپېړې ورله ورکه څپېړې ورله ورکه کمزوره یې چې ته ورته چاړې ته وهې منډه څپېړه یې درکړې ده څپېړې ورله ورکه کمزوره یې چې ته ورته چاړې ته وهې منډه پرون خو دې ویل چې نوره نظم 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 پرون خو دې ویل چې نوره نظم 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 نن بیا څنګه انعام مې کدې ته وهې منډه زبردست دی هلال صاحب ډېر زبردست دی هلال صاحب دا باد او دغه شاته بیکګراوند چې ګورې پاچا صاحب زیات خوند کوي ډېر خوند کوي نو زه وایم ته شعرونه راته وایه ستا د کتاب څخه به یو زه مو وایم که ستا اجازه وي په دواړو سترګو پاچا صاحب مننه ډېره مننه زه به را پیدا کړم چې تا سره په څنګ چې شم خبرې خولې ته نه راځي داسې لکه ګونګ چې شم خبرې خولې ته نه راځي او ته نشه په بنګ چې شي خبرو نه تشېږي نه زه نشه په بنګ چې شم خبرې خولې ته نه راځي او څنګه به زه در په در په ګونګه خوله خیرات غواړم زه چېرته ملنګ چې شم خبرې خولې ته نه راځي هلال صاحب خدای دې وکړي چې ستا په رقم ته خوږ مې ویلی وي پاچا صاحب ډېر ښکلی دی ستاسو یو څو غزلې اورم بس مننه پاچا صاحب یی چې زړه مې خوشحال شو چې مې ولیدې ته زړه مې خوشحال شو چې مې ولیدې ته زړه مې خوشحال شو چې مې ولیدې ته ژوند ته مې خیال شو چې مې ولیدې ته واه لکه تازه ګل د سپرلي د موسم لکه تازه ګل د سپرلي د موسم داسې مې حال شو چې مې ولیدې ته یو شیبه وړاندې مې ستا سوال کړی و قبول مې سوال شو چې مې ولیدې ته لکه چې نه یې لرم داسې رانه هر سر او مال شو چې مې ولیدې ته زبردست دی ډېر ښه انعام اوسلې پچهانو سره د ځان مې سیال شو چې مې ولیدې ته پاچا صاحب د نن ډېر خوند یې وکړ ډېره ښکلې منظوره خبره ده وکړه ما ته یې دومره خوند دومره ښایسته هوا چې همداسې ده بالکل هلال صاحب په دې وروستۍ کې د خوښې غزل او هغه غزل چې ته یې د ځان سره بار بار وایې که تکراري وي خو در څخه اورې ښه درته پیدا وای که ما هم دلته کیدای شي ویم یی چې هر یو قدم خو دی په لاره د شیطان ایښی دی هر یو قدم خو دی په لاره د شیطان ایښی دی هسې پر ځان باندې د نام د مسلمان ایښی دی واه پاچا صاحب یی چې حق د جلال لرو ملګرو باید وژاړېږو ځکه چې مخ ته موران افغانستان ایښی دی زبردست دی های حق د جلال لرو ملګرو باید وژاړېږو ځکه چې مخې ته موران افغانستان ایښی دی ته به د سوال او د ځواب له ورځې چېرته پټ شې پښو ته د ځمکه د په سر خو ستا اسمان ایښی دی ته هم ظالم یې چې ګزار پرې د پلکونو کوې ته هم ظالم یې چې ګزار پرې د پلکونو کوې زه هم ظالم یم درته سر مې په سندان ایښی دی
زبردسته ته هم ظالم یې چې ګزار پرې د پلکونو کوې زه هم ظالم یم درته سر مې په سندان یې ښی دی پرون یې تا انعامه شونډو ته بلا ډېر کتل پرون یې تا انعامه شونډو ته بلا ډېر کتل لیلا خو ځکه نن په سرو شنډو پې ځوان یې ښی دی مننه پاچا صاحب تاسو نه مننه پاچا صاحب ډېره زیاته مننه ډېره مننه خوشحاله د شاعرانو د رپاڼې به همدا شان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو دا و د انعام بادشاه هلال صاحب سره بنډار تر بلې بیا چې موږ د بل شاعر او پرزونو تر هغه در څخه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې ذاکر ارمان صاحب اجازه اخلو د لوی الله په امان